کله ناکله خو په دې زاویه هم فکر کوم چې تا بدنام کم او ځان له خودکشي وکړمه اوده سړی یم څه غم ځان سره یو نسمه چې کور ته ځمه د جیبونو تالاشي وکړمه داسې شخصیت راغواړم دا شعرونه تا ته ډالئ بس تاسو به د هغه غږ اورېدلی زموږ په دې لارو کوڅو کې د هغه غږ چې دی هغه د روزانه په بنیاد باندې زمزمه کېږي یو ډېر ستره نامه یو ډېر ستر غږ یو ډېر خوږ انسان زموږ ډېر نږدې ملګری دا ټپه ورته ډالۍ کومه چې ښه ده چې ته د خیره راغلی ما په کچکول پتري وهل در پسې تلمه ښاغلی اسلم سالک دنیا میله ده څوک به دا او څوک به دا خرڅوي دنیا میله ده څوک به دا او څوک به دا خرڅوي خو بس دا ځینې خپله ګوړه خامخا خرڅوي دنیا میله ده څوک به دا او څوک به دا خرڅوي خو بس دا ځینې خپله ګوړه خامخا خرڅوي او دا ځینې راته داسې اداګانې کوي لکه چې څوک چېرته پړون باندې سودا خرڅوي دا ځینې راته داسې اداګانې کوي لکه چې څوک چېرته پړون باندې سودا خرڅوي او دوه شعره دي چې په مینانو پورې هسې لوی واړه ونښلي په مینانو پورې هسې لوی واړه ونښلي او خپې خو په خپله هلته ځي چېرته چې زړه ونښلي په مینانو پورې هسې لوی واړه ونښلي او خپې خو په خپله هلته ځي چېرته چې زړه ونښلي او ځینو ته نوم چې د یار واخلم نو سبل شانته شي ځینو ته نوم چې د یار واخلم نو سبل شانته شي لکه د چا چې په مرۍ کې چېرته څه ونښلي ډېره مننه جي او دوه شعر نور دي چې لالې را سره مینې ته جوړیږي خو یریږي لالې را سره مینې ته جوړیږي خو یریږي او په ما پسې زمانه ډېر کړیږي خو یریږي او پرون مې ورته وویې چانخطۍ در سره ولم ښه پوهه د زمون کله راخیږي خو یریږي مننه جي او دا خارې ناپرسان به بدلول غواړي ملګرو دا خارې ناپرسان به بدلول غواړي ملګرو په اور کې به جنت آبادول غواړي ملګرو او دا غله به رانه وخیږي سپوږمۍ ته بیا به څه کوو د دوی نه دا وزرې پرې کول غواړي ملګرو ډېره مننه جي دا غله به رانه وخیږي سپوږمۍ ته بیا به څه کوو د دوی نه دا وزرې پرې کول غواړي ملګرو او پښتو ګورې د هر یو خزونک سړي کار نه دی افغاني نه یادوم څه شو پښتو ګورې د هر یو خزونک سړي کار نه دی او شډل بډل سړي راټولول غواړي ملګرو سوړ محفل بتوت کې دا ساړه سړي سوړ محفل بتوت کې دا ساړه سړي خدای بچرته لوی کې دا واړه سړي خدای بچرته لوی کړي دا واړه سړي سوړ محفل بتوت کې دا ساړه سړي دې نو سړو را باندې وبخل دې نو سړو را باندې وبخل دې نو سړو را باندې وبخل ټول و جنتیان هغه زاړه سړي ټول و جنتیان هغه زاړه سړي خدای بچرته لوی کې دا واړه سړي چای د ډوډۍ پوښتنه کړې وه چای د ډوډۍ پوښتنه کړې وه چای د ډوډۍ پوښتنه کړې وه هلته یو سړی چې به خواړه سړي هلته یو سړی چې به خواړه سړي خدای به چېرته لوی کې دا واړه سړي چای د ډوډۍ پوښتنه کړې وه چای د ډوډۍ پوښتنه کړې وه هلته یو سړی چې به خواړه سړي هلته یو سړی چې به خواړه سړي خدای به چېرته لوی کې دا واړه سړي ای نهر ولسا صبر وکړه لږ
اے نهر ولسا صبر وکلګ اے نهر ولسا صبر وکلګ مړه چې په خوړو شي دا ماړه سړي مړه چې په خواړه شي دا ماړه سړي خدای به چرته لوی کي دا واړه سړي سی شو افغاني صاحب اوښ چې یې ښکاره را روان کړی دی اوښ چې یې ښکاره را روان کړی دی اوښ چې یې ښکاره را روان کړی دی کړله جوړ په بډبو ساړه سړي کړله جوړ په بډبو ساړه سړي خدای به چرته لوی کي دا وړه سړي یا سالکه ګوره د سرو هم نه وه یا سالکه ګوره د سرو هم نه وه یا سالکه ګوره د سرو هم نه وه خخه په ځیګر کړله چاړه سړي خخه په ځیګر کړله چاړه سړي خدای به چرته لوی کي دا واړه سړي سوړ محفل به تود کي دا ساړه سړي کړي به دنیا مونږ له په دواړه مخه ښکل مخونه کړي به دنیا مونږ له په دواړه مخه ښکل مخونه لکه د ښکلو که مونږ هم کړه لږ بدل مخونه لکه د ښکلو که مونږ هم کړه لږ بدل مخونه کړي به دنیا مونږ له په دواړه مخه ښکل مخونه محبت خیل ټولو مخونو ته په مینه ګوري محبت خیل ټولو مخونو ته په مینه ګوري که نفرت خیلو ته هر څنګه ښکاري خپل مخونه که نفرت خیلو ته هر څنګه ښکاري خپل مخونه زه خو د دغې مخ خاوند یم دا کم یو چې دی زه خو د دغې مخ خاوند یم دا کم یو چې دی زما د چا پشان نشتا ګورې شل مخونه زما د چا پشان نشتا ګورې شل مخونه خپل استاد و ماته وی سو پندونه هر یو پند ملغرلی دی لالونه ویلی هر بدی کړه غبد مکه چې د لاسه دی ازار چې د چا زړونه د هر چا سره نرمي ملایمت کا ګوندې وي چې په دا خپل د چا زړونه د ستر خوشحال په دغه شعرونو د ننني بنډار ډیر محترم ډیر ښاغلي ډیر درون مشر جناب بخروان عمر خیل صاحب ته بلنه ورکومه چې هغوی راشي او خپل زرین خیالات را سره شریک کړي یو خبره کوله په هغه ورځ ثوابې کې یو شاعر ملګری او سردار الله دې وبخي هغه یو نظم و هغه په یو نفسیاتي مریضه باندې لیکلی و لیونی وه ما خبره کوله چې موږ په ملکڼ کې یو ځل ډاکټر صاحب ناست دی دوی نو موږ یو کیمپ لګولی و د نفسیاتي مریضانو نو هغې کې زه او دا شاکر صاحب مونږ خبر نه و چې زمونږ په دې خاوره به چېرته دومره نفسیاتي مریضان به یي که نه نو مونږ په علاقه کې نږدې کلو کې مونږ لوډ سپیکر په پیک اپ باندې په ډاټسن باندې مو تړو مونږ داسې وګرځو تاسو یقین وکئ
او موږ ته اباسین وایي چې دا هم څه چل وکړو موږ وایي یار دا دومره لوی ټیم را روان دی د پېښور نه او دومره دواین او دومره خلک دوی له خو به څوک را پیدا کول هم غواړي که نه زه هم خو په دې بازارونو کې دغه 2-3 لیوني ګرځي موږ خو دغه یینو کم از کم چې دوی راشي دوی دا کړاو خو په ځای شي تاسو یقین کې دومره خلک راغله چې ذهني مسلې وې ورته نارینه او زنانه چې موږ د سحر نه لګاتار تر 10 بجو پورې موږ دا پیشنټس کتلي دي هغو موږ دوايانې ورکړي او په ژړا هم ورسره ژړلي دي چې خدای پاکه په ښو کورونو کې په پردهداره کورونو کې داسې زنانه چې هغوی مخونه هم چا نه ولیدلي هغوی څوک تړلي شوي څوک څنګه دا زموږ هغه ما خبره کوله موږ چې بیا خپل دغه کوو داسې فام غوندې و هغه به م ډکو چې یاره د لیونتوب د اثرات په چا کې څومري نو هغې کې به چا زما په خیال 15 دي که 14 دي که څومره دغه واخیسته نو وي چې دا تقریبا 75% لیونی دی او دا باقي سفر ورته پاتې دی زمونږ اکثریت ملګرو هم دومره مارکس اخیستي وو ټیک مارک به یې وکړو چې موږ لیونتوب نه په دومره کمه فاصله کې وو به هر حال زه ستاسو د ناستې ته دلته کې د ناستې ته ځان دپاره ډېر لوی سعادت ګڼم او که چېرته ژوند و خبرې به بیا وکړو زه دا نظم ستاسو کې اجازت وي نو زه به ستاسو دا د ساحر صاحب ساحر لودیاني زما د خوښې شاعر دی زه کله کله داسې او هغه ګورم هم ډېر مې کتلی دی او پخوا خو راته ټول تقریبا یاد و خو دا یو نظم دی نو ما چېرته نه دغه کړی سالک صاحب سره مې ډسکس کړی نو هغه خوښ کړی وي چې ما له راکړه زه به دغه کړمه زه پسې بیا ډېر وګرځېدم زه شکي وم ما ته په دغه کې نه میلاوي کلیاتو کې نه میلاوېدو نو بېګا ورته زه تقریبا ناوخته پورې زه ناست وم نو که هغه مې پیدا کړو اردو والا نو مې بیا زه حق لرم چې زه که زما نه هېر شوی و چې یار دا کله او څنګه ما ژباړه کړی م چې د هغه دی او که نه دی خو بیا ما سره چې کومه کاپي وه نو د هغې په اویایمه صفحه باندې وړوکی غوندې یو 3 بنده نظم دی نو بس هغه ما ژباړلی دی کوشش مې کړی دی او زه خو مات ګوډ لیکل نه کوم زه خط تللي لیکل کوم خو داسې کار دی چې مات ګوډ به خامخا انساني کلام چې کوم دی نو دا پوره نشي کې دا یي مات ګوډ نو بس زه به هم یم چې دغه د اردو هغه یوه مصرع داسې ده چې خدای برتر تیری زمین پر زمین کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے خدای برتر تیری زمین پر زمین کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے عظیمه خدایا ستا په دې ځمکه ولې د ځمکې دپاره جنگ دی عظیمه خدایا ستا په دې ځمکه ولې د ځمکې دپاره جنگ دی د هرې فتحې په لمن ولې د ځمکه هم ستا ده مونږ هم ستا یو نو ملکیت به د چا وي سوال دی دا د شلو چپو دغه دی هغه هم د شلو چپو دی اردو علم ده لږ کسري بخښنه غواړم ځمکه هم ستا ده مونږ هم ستا یو نو ملکیت به د چا وي سوال دی د خونریزیو رواج چا راوست دا د چا سوچ دی دا د چا خیال دی اختیار به غواړي د ټولې ځمکې خو زړه یې ګوره چې څومره تنګ دی عظیمه خدایا ستا په دې ځمکه ولې د ځمکې دپاره جنګ دی بېوسه میندو معصومو خویندو له ژوند د امن او عزت ورکړه بېوسه میندو معصومو خویندو له ژوند د امن او عزت ورکړه چې دې ورکړی چا له طاقت دی ورله رڼا د هدایت ورکړه په کپرو کې غرور په څه دی په زړونو ولې خور شوی زنګ دی عظیمه خدایا ستا په دې ځمکه ولې د ځمکې دپاره جنګ دی د مرګ له کومې یې راستانه کړې دا چې روان دي په دغه چاره
د مرګ له کومې یې راستانه کړې دا چې روان دي په دغه چاره تالا دې نشي د زړه باغونو تالا دې نشي د زړه باغونه محبتونو له ورکړې لاره نغمې د مینې او وفا لاړې بس چرته توپ دی چرته تفنګ دی عظیمه خدایه ستا په دې ځمکه ولې د ځمکې دپاره جنګ دی ډېره مننه ښه سړي د چا په بدو نظر نه کا که څوک بد ورسره کاندي دوی به ښه کا په بارداره ونه تل کاڼي وریږي ورته ګوره چې بارداره ونه څه کا د خوشحال خټک په دغه شعرونو یو داسې شخصیت له بلنه ورکوم یو ستر شاعر ادیب مصور نقاد زموږ مشر ډېر محترم ښاغلي قمر سارایي صاحب ته چې هغوی له شي خپل خیالات را سره شریک کړي بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه مخکې زه حافظ پښتو ادبي ټولنې نوې کابینې ته د اباسین پښتو اکیډمۍ هزارې لخوا د زړه د تله مبارکي وایم زیاتې خبرې نه کو دا یو نظم دی د دې سرخط دی تصویر زه شاعري مایري نه کړم قلمکار نه یم زه شاعري مایري نه کړم قلمکار نه یم خو د خپل قام د بې حسۍ په سلي ساندې وایي زه فنکاري منکاري نه کړم زه فنکار نه یم خو د خپل قام د ناقدرۍ په سلي ساندې وایي زه دلبري دلداري نه کړم زه دلدار نه یم د محبت د بې غورۍ په سلي ساندې وایي مننه او شعر سره هم څه خواري نه کړم تخلیقکار نه یم خو زه په چغه په جلۍ په سلي ساندې وایي او زما په ساندو کې به تاسو ته عکسونه ښکاري هم به په دې کې د پښتون قام تصویرونه ښکاري دې کې به تاسو د پښتون قام انځور تت ووینئ او په هیرس او په نفاق باندې لطپت ووینئ د محبت ګریوان به تاسو ته شلېدلې ښکاري هم به دیوالې هوس باندې نړېدلې ښکاري هم به په دې کې د پښتون وحدت پاره پاره وي بل به په دې کې د ماضي عظمت پاره پاره وي خو پښتنو ته به د دې اړو څه پته نه وي ځکه خو څوک به هم په دغې ملامته نه وي څوک به نمرود څوک به دجال پسې په منډه ځغلي د تاغوتي خور کړي جال پسې په منډه ځغلي پکې رهبر خپل رهنما به تل په کاڼو ولي دشمن به خپل کړي خو اشنا به تل په کاڼو ولي له هر بادار نه هر سړی به پکې تمه کوي دی به هم تمه لري دی به هم درنه تمه کوي پکې پښتون به په تیاره اموخته ووینئ د ټاټمارۍ په ضلالت باندې اخته ووینئ په دې تصویر کې خو به هر یو سړی مړ ښکارېږي او کوي ژوندی څوک نو هغه به هم ګیدړ ښکارېږي مننه او دې کې به خلق له اغیارو متاثره ښکاري ټول پښتانه اقدار به ځکه بې اثره ښکاري د پښتون نوم سره ملنډې به اغیار کوي عبرت په ناخلي ترېنه ناس ځان له بشمار کوي ګریوان د یو بل به نیولی وي پښتون په دې کې نه څه ضابطه به وي او نه به وي قانون په دې کې ټول پښتانه اقدار به دې کې به تس تس ووینئ د دې په ځای به ناکردي یو په لس ووینئ دغه تصویر به د دې وخت وي په زړه پورې تصویر هر څه به واضح او به ښکارېږي که یې ګورې تصویر تاسو دعا کوئ چې دا تصویر شاهکار جوړ شي چې سیرای نه دې سر پکې فنکار وي یو داسې شخصیت ته بلنه ورکومه چې بلا مبالغه زما سره لفظونه نشته چې د هغوی کوم ادبي قد چې دی کوم قدر چې دی د هغوی په د پښتو ادب او تنقید په حواله باندې چې څومره مستند نوم دی دا د دې خاورې خوشبختي ده دا د دې ولس خوشبختي ده زموږ ټولو خوشبختي ده چې هغه زموږ ترمنځ موجود دی زه به ورته
د شاکر صاحب یو شعر د هغوی د طرف نه تاسو ته ډالۍ کوم چې زمونږ نه مکتب او نه استاد شته خو سړی شي زمونږ سره چې یاسي ناسته پاسته سړی وکړي زه بلنه ورکوم ډېر ښاغلي ډېر محترم پروفیسر ډاکټر بدرالحکیم یوسفزی صاحب ته چې هغوی خپل حکیمزی صاحب ساري بخښنه چې هغوی را سره خپل خیالات چې دي هغه شریک کړي. د پښتون د وطن په تپو مې سلام، په دې لوړو جوورو رغو مې سلام، چې دلته اوسیږي په هغو مې سلام، د خوشحال او رحمان په بچو مې سلام، په اغلو خاغلو درنو مې سلام، په دې سپینو سپېڅلو څېرو مې سلام، د پوهې شعور په ډیوو مې سلام، یو او 200 په ګېډو مې سلام، په عربۍ مې سلام، په پښتو مې سلام، ټول سړي مشه. زه د سوات مټې د برې درسخلې سره مې تعلق دی. بدرالحکیم حکیمزی او د پښتو ادبیاتو یو ادنا زده کوونکی، بیا د مشال پښتو ادبي ټولنې یو ادنا غړی. ډېر خوشحاله یم چې د حافظ صاحب په کاروان کې ناست وم او په دې بیا ډېر زیات خوشحاله یم چې لوهار صاحب او دغه ملګرو دا د حافظ صاحب دغه ټنګېدلی جرس لا تر اوسه ټنګېدلی ساتلی دی. د حافظ صاحب پورته کړی بیرغ لا تر اوسه رپېدلی ساتلی دی. د حافظ صاحب چې په دې دنګو دنګو غرونو کې خپله د خواږه اواز انګۍ جوړه کړې وه، هغه انګۍ تتولو ته پرېښې نه ده. تاسو ته له دې خاطره ډېره زیاته مبارکي درکوم. دا یوه خبره مې وختي د پرنسپل صاحب هم واورېده، عمر خیل صاحب هم خبرې وکړې که اجازه یې. دا خبره کېده چې سیاست پکار دی شاعرانو او ادیبانو لکه نه. زما خپله عقیده دا ده چې څوک سیاست ونه کړي د هغه سره سیاست کېږي. دا خبره په ذهن کې ښودل غواړي. او زما په عقیده باندې ما چې دا شعرونه واورېدل او د دې ځوانانو د جذبات مې واورېدل، ما ته یوه اندازه وشوه چې لږ نور کار پکار دی. یو 2-3 شعرونه ما پخوا لیکلي وو، خلک ورته شعرونه نه وایي، خو د دې ما ته اکثر خلک وایي بیا یې مه وایه شعر نه دی. خو یو 2-3 شعرونه دي، زه بیا ستاسو نظر هم په دې دغه وایي زمونږ په دې کلي کې مالداره دی که خوار دی. زمونږ په دې کلي کې مالداره دی که خوار دی، مدې دی نه جومات وړي نه جګړې ته تیار دی. مدې دی نه جومات وړي نه جګړې ته تیار دی. دا د مدې بابا قصه تاسو به ټوله اورېدلې. زمونږ په دې کلي کې څه ګورې افلاطونه، زمونږ په دې کلي کې څه ګورې افلاطونه، زمونږ خو د دلیل سره پخوا شوی شاتار دی. زمونږ په دې کلي کې څه ګورې افلاطونه، زمونږ خو د دلیل سره پخوا شوی شاتار دی. او زمونږ په دې کلي کې یو کس ته نوم یې نه اخلم، زمونږ په دې کلي کې یو کس ته نوم یې نه اخلم، د کلي په لار نه ځي تګ راتګ په بازار دی. ٹھیک دی. او زمونږ په دې کلي کې د دغه کور ته خیال دی، زمونږ په دې کلي کې د دغه کور ته خیال دی چې کشر یې لټکه ده او مشر یې خامار دی. زمونږ په دې کلي کې د دغه کور ته خیال دی چې کشر یې لټکه ده او مشر یې خامار دی. او زمونږ په دې کلي کې د دې دکان د لاسه، زمونږ په دې کلي کې د دې دکان د لاسه غصه د وړو مور ده او خفه د وړو پلار دی. زمونږ په دې کلي کې د دې دکان د لاسه غصه د وړو مور ده او خفه د وړو پلار دی. او زمونږ په دې کلي کې چې اورې دا به اورې، زمونږ په دې کلي کې چې اورې دا به اورې، چې کله لټ په لټ کې حکیمزی پکې دا کار دی.
ډېره زیاته مننه. چې دا لیونی ګرځه په چم کې ګرځه چې ډاډه در باندې یم همدردي سوځي. همداسې لکه میاشت د اختر ښکاري په شفق کې همداسې لکه میاشت د اختر ښکاري په شفق کې هغه به هم په بام راوختله کله کله او نن ټول خلک د هغه محبوبه سندرې وایي نن ټول خلک د هغه محبوبه سندرې وایي خټک به چې د ځان سره جړله کله کله. دا شعرونه راته په دې رایاد شو چې بله موده تېره ده په شاپور کې ډېر شی مشاعرې کړي دي. لوهار صاحب په هغه باني غړو کې جانسیر صاحب او ذاکر حسین حجازي صاحب ناست دي. د ضیاءالدین صاحب کمی چې دی د هغه ورېرونو پوره کړو هماغه کاروان دی. دلته بله لوی لوی مشاعرې کې دی ډاکټر صاحب د خدای پاک د خاورو سره وبخي فتح خان خاجي صاحب هغه دلته کې دغه روایت چې دی را جوړ کړی و. زه شعرونه نه وایم، زه دوه درې خبرې کوم. ستاسو صدر صاحب اجازه ده؟ ٹھیک شو. دا ټیک ټاک سیاسي بیان یا دا شاعر هېڅکله هم غیر سیاسي کېدی نه شي. غیر سیاسي نورالامین صاحب وایي غیر سیاسي چې دی هغه بوتل یا دیوالي. غیر سیاسي خو څه شی نشته یا غیر جانبدار خو څوک کېدی نه شي. لکه په هر حالت کې چې دی څوک شعر لیکي نو دا سیاسي شعر دی. اوس دغه د دې تجزیه کول بیا د نقادانو کار دی چې دا شعر د دې قام په ګټه باندې دی که د په تاوان دی. دې دوو کارونو کې یو کار دا شعر خامخا کوي، یا یې ګټه کوي او یا یې تاوان کوي. دغه نو مونږه دې حالاتو ته په دغه تناظر کې کتل دي. یو دویمه خبره دا ده چې لکه ما د دې مشاعرې نه مخکې زه کله کله په دې فیسبوک باندې مې چې یو شاعر به یو کلام وایي دا ازرای مذاق موږ د لوهار صاحب سره ټوکې کوو. دا زه ډېر بلا خوشحالېږم. د نن نه یو دوه کاله مخکې یو موسیقۍ پروګرام کې ناست وم، خوا کې راسره یو ملګری ناست و. نو هغه ډاکټر دی، هغه ته په مستقل طور باندې د هسپتال نه میسیجونه راتلل، وټساپ باندې میسیجونه راتلل. نو هغه ته به چې وټساپ میسیج راغی وایس میسیج आवाज په بڼه کې به راغی نو هغه به په دو باندې اورېدو. لکه ما ته تر دغه وخته پورې پته نه و چې وټساپ کې دا آپشن وي چې د دې سړي د آواز ته داسې تیز واوري. نو هغه ته به آواز راغی او زر زر خبره واورېده. ده به ورته بیا سوال جواب کوم، وایي دا څه شیز دی؟ وایي دا خو لکه داسې تېر دی چې تا سره ټایم کوي نو ته به کې دا سپین تیز کا په دې کې اوري. بیا تاسو ګورئ په سوشل میډیا باندې په دغه ټیکنالوژي زمونږ د آیډیټري سپین یعنې د اورېدلو هغه کوم سپین چې وي هغه څه ته را رسولی دی، هغه سیکنډونو ته را رسولی دی، د ټیک ټاک په شکل کې یا د بل څه په شکل کې یا د لیدلو هغه د ویډیو په شکل کې چې موږ ګورو هغه کوم که د سیکنډونو نه زیات نو خلک ترې داسې سکرولینګ کوي ګوري نه. نو په دغه حالاتو کې داسې مشاعره چې دا د 11 بجو نه شروع ده او دا د مازدیګر نږدې دی خلک ناست دي، دا ډېره غټه خبره ده. په دې کې دا وړه خبره نه ده، دا دغه روایت ژوندي کول دي. زما یو ملګری د انګریزي پروفیسر دی، هغه ماته وایي چې زه اوس هم د اتوار په ورځ باندې د انډیا یو زوړ فلم خامخا ګورم چې مخکې مې هم کتلی. ما د دې په شا لکه څه خبره ده؟ ایو دې په شا خبره ده چې دا زمونږ سپین ډېر کم شوی دی د کتو، یعنې مونږ کتی نه شو دغه شیزونه چې دغه کتی نه شو نو دغه ډېر د سیکنډونو دا خبره چې مونږ ته رارسي دا به همیشه دپاره پروپیګنډه وي. په دې کې به دلیل نه وي، په دې کې به منطق نه وي او دا به یوه چغه وي او چې دغه چغه دغه بیا موږ ته ډېر زیات سیاسي تاوان کوي او دغه سیاسي تاوان دغه مصدر تاسو په دې وطن کې ګورئ چې د وطن چې دی په یو جنګي بحران کې دی. که تاسو نن سبا وګورئ د ابلوس په اخبار کې یو خبر راغلی چې په پښتونخوا کې 1.5 لک خلک چې دی په ډوډۍ باندې کار کوي. نو زما یو ډاکټر ملګري ما ته په خپل موبایل تاسو کوي داسې نو ما ورته یار دا شمېر ډېر کم دی، په دې کې دا موږ هم شامل یو، موږ لکه څه داسې توره کوو نوره دغه ډوډۍ ګټو که نه. زمونږ د وسایلو نه ډک وطن په دې کې موږ ټول خلک هم دغسې وو، خوارو زارو او هېڅ را سره چې دی هم په دغه حوالې سره چې دی نشته دی. نو په دې کې سیاسي مرام هر سړی سیاسي کېدل دا ډېر انتهایي ضروري خبره ده. که څوک دا خبره کوي او څوک موږ د دې سپین نه د ویستلو کوشش کوي نو هم دغه سړی چې دا زموږ کلک دشمن دی. ګوندي سیاست دی وي، د نظریو د عقیدو اختلافات دی وي، خو دغه خبره چې هغه په کنځلو باندې نه وي، هغه په دلیل باندې وي. د کنځلو او دغه خبره چې دا هم د دې سپین د ایډیټري سپین چې کم شوی دی یا د ویجوال سپین چې کم شوی دی، یعنې سړی 2 پاڼې کتاب نشي کتی. اوس د دې اجازي صاحب ماسټر کړی دی پښتو کې او اردو کې، دې ته پته وي چې بلا غټ غټ ناولونه به خلکو کتل. سپین چې دی هغه ډېر زیات کم شوی دی. نو زموږ د کشرانو ته زما به دا خواسي سپارښتنه وي چې دوی خامخا چې دی کتاب ګوري.